जी वेलकम बैक टू पखैर पख्तूनख्वा لیدونکو ځلې بیا ستړي مشي پخیر پختونخوا ته څنګه چې ډاکټر ضروري دي چې د هغې مشورې موږ واورو او هغې زموږ علاج کوي چې څنګه موږ صحتمنده پاتې شو که خدای مکړه موږ بیمار یو د هغې علاج پکار دی صحیح ده دغسې خوراک هم ډېر ضروري دی یو په دې پروګرام کې زموږ چې کوم سیګمنټ دی د شما پخلی هغې کې تاسو ته زموږ شاف چې کوم ذکي دی هغه وخت په وخت باندې تاسو ته خوندور خواړه ښیي اوس ما سره داسې یو میلمه په پروګرام کې ناست دی چې هغې د رسټورنټ د تجارت سره د دې سره چې کوم دی د بزنس سره د هغې تعلق دی په اسلام آباد کې ډېر خوندور هغې رسټورنټ لري زه به د هغې نه دا تپوس کوم چې په اسلام آباد کې یا په عام چې موږ ګورو چې بهی رسټورنټ چې کوم دی چلول څومره ګران کار دی صحیح د دې طرف ته راغل او بیا په پاکستان کې ټرکش خواړه چې کوم دي خلک څومره خوښوي او دا څومره کامیاب دي ما سره ناست دي عبدالرؤف خان اڅکزی جی ستړي مشي خیر وسې ډیره مننه چې تاسو راغلی استنبول ستاسو ریسټورنټ ته د هغې باره کې راته وایي چې څونه ټایم پس لایک څونه ټایم وشو چې تاسو هغه ریسټورنټ چې کوم دی هغه خلاص کړی دي اور ولې باید ټرکش فوډ تاسو سرو کړي ولې ټرکش فوډ تاسو پریورټي وه مننه اول خو زه ستا د چینل ډېر شکرګزار یم چې تاسو موږ ته د خبرې موقع راکړه په 2015 کې موږ استنبول ریسټورنټ اسټابلیش کړي دا ټایم په ټول اسلام آباد کې بلکې پاکستان کې څه ټرکش فوډ نه و او زموږ سلوګن دا و چې پیور ټریډیشنل ټرکش فوډ زموږ سره بیسیکلی هغه انټیک شی دا دی چې زموږ سره سپایسز اوریجنل دي په اسلام آباد کې چې څومره ټرکش په نامه باندې ریسټورنټس دي دے ډونټ هیو اوریجنل سپایسز موږ هغه اوریجنل سپایسز هم مارکیټ ته ورکو ایز ویل ایز د هغه سپایسز نه فوډ هم جوړو نو 2015 نه موږ انیشیشن کړی دی او تقریبا آفټر کووډ 19 لږ سره سیستم سلو دی چونکې کووډ 19 بزنس انډسټري سپیشلی فوډ انډسټري ډېر هیټ کا نو واپس بیا برته په دغه کې راتل بیا شو باندې درېدل او برته بیا ملکی حالات لږ دغه دي نو ان شاء الله هوپفل ان شاء الله برته به موږ ری اسټابلیش کیږو ان شاء الله برته به سیټل کیږو صحیح ده دا راته وایي چې په اسلام آباد کې یا د ریسټورنټ چې کوم بزنس دی بلاشي ریسټورنټس چې کوم د خلاص شوي دي څومره سکوپ دی دلته کې او کمې خبرې داسې دي چې هغه د ریسټورنټ بزنس چې دی هغه کامیابوي لکه څنګه چې موږ خبر یو اسلام آباد چې دی یو ټوریسټیک سپاټ دی دلته پارلیمان دی دلته سیکریټریټ دی نو زما د اسسمنټ دی چې د شروع ورځې څخه د ټوله پاکستان خلک راتلو دلته ګیسټ هاوسز پلس ریسټورنټ بزنس چې ولو د هغه سکوپ و نو چونکې دلته دغه نو زموږ ډېر فاینانشل حالات ټیک نو اوس د 9/11 وروسته چې کم فارن ریټرن پاکستانیان برته رالو اسلام آباد کې لږ رش جوړ شو د دې رش نو اوبویسلی هر سړی فوډ غواړي هر سړی میلمه لري هر سړی بزنس میټینګز لري فار دیټ پرپز په اسلام آباد کې د فوډ بزنس ډېر سکوپ شته ښه بیا دې دپاره دا کامیابي دپاره مهم څه دي امین لیک مهمه کم پوینټس دي چې هغه د ریسټورنټ بزنس کامیابوي امین لیک ډېر خلک چې کوم دی هغې ډیکوریشن بیانس باندې ډېر زیات توجه ورکوي ځینې خلک فوډ باندې ډېر زیات چې کوم دی ځینې خلک لوکیشن باندې چې دنه ډېر زیات چې کوم لوکیشن باندې باید دا ریسټورنټ اوسېږي چې ته زیات خلک راتلی وشي یا اکسیس ولري هغه ځای ته که نه ستاسو په نظر چې کوم خلک دا وخت تاسو ګوري او هغوی داسې اراده لري د ریسټورنټ د بزنس یا دغه دپاره نو تاسو هغوی ته سجیسټ کوئ چې څه شي باندې زیات فوکس باید وشي جی ریسټورنټ بزنس چې دی د هاسپټالیټي انډسټري ده ما خپله د اشو فاونډیشن سره په سیم فیلډ کې یو ډپلوما هم کړې ده ریسټورنټ فیلډ لپاره درې ډیفرنٹ سیکټرز دي یو ستا کچن هایجین پلس ایکسپرټیز ان آیډیا ده چې ته کوم آیډیا انټروډیوسېدل غواړې لکه زما آیډیا ټرکش فوډ دی بعض خلک تھای دي پاکستاني ډیفرنٹ دویم تاسو ښه خبره وکړه چې لوکیشن ډېره معنا لري ان پاکستان هندوستان په دا ریجن کې لوکیشن ډېره معنا لري خلک ریسټورنټ ته د سیلیبریشن دپاره ځي جبکې په دنیا کې لږ د ریسټورنټ فیلډ جلا مایند سیټ دی او دریم چې دی په دې سپیسیفیک فیلډ کې ستاسو ایکسپیرینس ډېر ضروری دی زموږ په اسلام آباد کې دا یو شی ما نوټ کړی دی چې بې انتها ډېر ریسټورنټ کلاویږي او په داسې سپیډ بندیږي هم برته د هغه ریزن دا دی چې یا خو انویسټر چې دی هغه ایکسپرټ نه یا د انویسټر پلس چې کوم ریسټورنټ مینیجر دی جی ایم چې ورته وایي هغه د دې سیټینګ نه سره جوړیږي
انویسټر بعض شان نشي انډرسټینډ کوي جست لایک لاسز څنګه کنټرول کیږي لاسز چیرې کنټرول کیږي زموږ دا یو مزاج دی چې موږ هغه ښکارا ګټې ته ډېر دغه ورکو جبکې ریسټورنټ فیلډ چې دی هغه لانګ ټرم بزنس دی هغه کې به مینیمم 5 to 10 years کې ته خپل ایوالویشن کوي چې څه مې ګټلي څه مې بایللي دي او کچیرې ته ودین 6 پاکستان کې دا رواج دی چې 6 month ایوالویشن کې خلک سسټینیبلټی ریټ چې دی 6 month یګدي چې افټر 6 month هم دیکھेंगे कि ګټه کی کنه نو بس همدا ریزنز دي چې موستلی ریسټورنټ بنديږي هغه لګ ویژن پراخ ساتل پکار دی لګ فاصله ډیر ورته اکدل پکار ده صحیح ده ریسټورنټ فیلډ لګ ټریکی گیم دی صحیح ده شیف څومره مهمه ده د یو ریسټورنټ لپاره ځکه چې تاسو ډیر ریسټورنټ څنګه تللی کله چې هغه نوې اوپن سي موږ لاړ سو خوراک هم ډیر زیات شي بیا چې موږ دویم یا دریم وزټ کو د خوراک هغه کوالټي هغه ټیسټ نه چې کومه د کم د پاره چې موږ دوباره د ریسټورنټ راغلیو نو اکثر دا مل کېږي چې د یو ریسټورنټ د کامیابی لپاره د شیف چې څنګه تاسو ویل چې ایکسپیرینس ضروري دی ځینې خلک دا وایي چې شیف هم ضروري دی جی شیف obviously د دې نه انکار نشي کېدای چې فار ایگزامپل زما ټرکیش سپیشالټي ده نو ټرکیش شیف ډیر لازم دی شیف چې دی هغه پروفیشنل شیف په دې ډیر لازمي چې یو تاسو خبره وکړي چې ټیسټ اپس اینڈ ډاونز کی سیکنډ دا دی چې ستا کاست کنټرولي شیف ستا کاست څنګه کنټرولي فار ایگزامپل افټر یوزینګ دس سپیسیفیک تھنګ دا به ته چی ریګ دی څنګه بیگ دی څنګه به پریزرو کوي څومره جوړېدل پکار دی یعنی ستا بیسیکلی شیف شوډ بی ایکسپرټ ان کاست د یو ډیش کاست په کنټرولېدو کې د دوی ایکسپرټیز ډیر نو زما دا خیال دی چې شیف ډیر امپورټنٹ صرف د دو په لاس کې اگر ریسیپي ان ټیسټ نه دی د بیسیکلی ستا د کچن مینیجر دی لاس کنټرولي ستا ویسټیج کنټرولي ستا خرچې کنټرولي ډیر زیاتره خلک داسې وایي چې باید یو سرکاري نوکري سهار 9 بجې ځم او مازدیګر ماښام 5 بجې راځم بزنس یا کاروبار ته ډېر خلک غاړه نږدي ځکه په هغې کې سردردي ډېره زیاته سرغوژی هغې کې ډېر زیات دی خو تاسو چونکې په خپله په دې کې هستئ به بزنس کې تاسو راته وایئ چې په خپله د کاروبار کولو فایدې ځان ته څه دي او سوسایټۍ لپاره تاسو ډېر ښایسته کوشچن وکړي زموږ ایجوکیشن سیستم او زموږ چې کوم سوشل سیستم دی دا کوشچنز نشته پکې دا ډېر مهم کوشچن دی بیسیکلی ما خپل ایجوکیشن چې دی ما بی بی اے وروسته میډیا ماس کمیونیکیشن کې ایم ایس کړی دی لیکن د هغه باوجود زه د جاب طرف ته نه یم تللی زه خپل بزنس کې فرام د ډے فرسټ ما د ایف ایس سی دوران خپل بزنس سٹارټ کړی دی ډیر مهم دی چې سوسایټي اور پلس گورنمنٹ خپل عوام ته د بزنس ترغیب ورکړي دا 5 to یا 9 to 5 چې کوم جاب دی دا ته فار ایور یو سلیو جوړ سوی ان ا سپیسیفیک اماونټ ستا دپاره یو ډومین ډرا سو یو هیو ټو بی ان دیس ډومین ته د دې ډومین نه بهر نشې وتی ته ښه سوچ نشې وی ته یو ځای انویسټ نشې کوی او بزنس خواته راتګ بیا لږ چونکې هغه زموږ پروفیشنل ایکسپرټیز کمې دي خلک په دا شان نه پوهېږي چې سسټینیبلټي څنګه کیږي په کم بزنس کې څومره سسټینیبلټي غواړي هر سړی هغه شارټ ټرم سپیس ورته کېدي په هغه کې فیل سي چې فیل سي دی بیا پرېږدي کار جبکې د دنیا چې کم انټلیکچوالز دي بزنس انټلیکچوالز هغه وایي ستا فرسټ فیلیر چې دی دا ستا فرسټ سټیپ ټوورډ سکسس دی ان بزنس نو کچیرې ته په فرسټ سټیپ باندې بیا کور ته معاشره کورنیان والد ټول وایي چې تا پیسې ټوله لاس کې هغه ایکسپیرینس ته نه ګوري چې کم گین شو هغه ایکسپیرینس چې ته گین کې دا $1 بلین ایکسپیرینس صحیح ده اوس اخر کې دا تاسو چې موږ چې کوم واحد داسې ریسټورنټ دی چې هغه ټرکیش فوډ کې ټرکیش سپایسز یوز کوي تاسو نو آیا زموږ د پاکستانی فوډ سپایسز او د هغې فرق کوي لکه څنګه چې د پاکستانی فوډ سپایسز او د چاینا والا فرق کوي جی بالکل فرق دی 180 اینگل فرق دی او پاکستان اور پاکستان کی جو کم فوڈ دی هغه انډین بیسډ فوډ دی هائی سپایسز سره مرچونه ډیر اور پلس دا دی چې شوګر کنټرول کم دا پاکستان مایند سیټ فوډ دی جبکہ ټرکیش ټوټلی ډیفرنٹ فوډ دی هغه کې شوګر هائی شوګر لیول شوډ بی هائی اور د سپایسز چې دی اٹ شوډ بی لو بیا چې د دې کم سپایسز دي زموږ خو هغه ګول داړه مرچ ورته وایي هغه چاپ کوي هغه نه مختلف سپایسز جوړیږي دې داسې نه د دې ټوله فوډ از ریوالوینګ اراوند د زیتون
زیتون زیتون د دې په فوډ کې زیتون د دې ټوله مرچونه په زیتون کې فرای کیږي چې هغه ټمپریچر کم سي د تیزول لکه زموږ پښتنه سوسایټي چې څومره د په خیبر پښتونخوا شو بلوچستان شو یا پښتونستان شو یا مختزه افغانستان دا ټوله لو سپایسز فوډ خوخي زما یو ملګری هغه به ما ته وایي چې نن زه فوډ نه خورم ما ویلي وایي چیلې ډیر دي پکې چیلې ډیر دي پکې نو جبکې ټرکیش فوډ چې دی هغه لو سپایسز دي شوګر هاي پاکستانیان چې دي هغه هاي سپایسز لو شوګر خوري thank you very much ډیر زیاته مننه تاسو هم ډیر زیاته مننه زکی thank you very much لیدونکو په لوی الله مسپارم د الله پامان